آیا کویټ کې د اشرف غني او افغانستان توهین شوی؟ قطر کې بیا څه شوي؟ څه ویل شوي او څه روان دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني په 2 ورځني سفر قطر ته تللی، خو له قطر وړاندې لومړی کویټ ته ولاړ او له کویټي چارواکو سره یې وکتل او د کویټ نوي امیر ته یې د کویټ د وفات شوي امیر شیخ صبا فاتحه وکړه. خو په کوم ځای کې چې دغه لیدنه ترسره شوه هلته یوازې د کویټ بیرغ و او د افغانستان بیرغ نه و، چې بیا ځینې کړیو ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع راپورته وویل چې د ولسمشر غني توهین شوی او د یو ولسمشر په سترګه نه دي ورته کتل شوي. اول خو که څوک د ولسمشر غني طرفدار وي یا مخالف، دې ته باید خوشحاله نشي چې د ولسمشر غني توهین وشي. مخالفتونه زموږ کورنۍ مسله ده. که ولسمشر غني هر ډول وي په نړۍ کې زموږ استازیتوب کوي او هغه ته توهین اصلا افغانانو او افغانستان ته توهین دی. اوس به راشو د بیرغ مسلې ته. ولسمشر غني کویټ ته په کوم رسمي سفر نه و تللی او یوازې د فاتحې لپاره تللی و چې په داسې سفر کې هغه تشریفات او بیرغونه بیانوي. برعکس قطر ته بیا په یو رسمي سفر د دغه هېواد د امیر په بلنه تللی چې هلته بیا پوره آمادګي نیول شوې وه. د قطر په سرکونو د افغانستان بیرغ لګېدلی و، نور هم پوره تشریفات موجود وو. نو بناً د ولسمشر غني او افغانستان هیڅ ډول توهین نه دی شوی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.